السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له اړخه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، په نوي ویډیو کې زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د هر چا خبرې په خپل موبایل کې ریکارډ کړئ، مطلب داسې ریکارډ کړئ چې هغه ته پته هم ونه لګي او دغه موبایل دغه خبرې چې د تاسو خپل په موبایل کې واورئ. مطلب که تاسو په چا شک وي چې د چا سره رابطه کوي یا چا سره خبرې اترې کوي، نو سمپل دغه طریقه درته راښایم. دغه خبرې به ټوټلي تاسو خپل په موبایل کې دننه بیا اورېدلی شئ او ریکارډ کولی به یې هم شئ. هغه ته به پته هم نه لګي چې زما په موبایل کې ریکارډینګ کېږي یا نه کېږي، ریکارډینګ جاري دی یا بند دی. قدرمنو، دا ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مو. خو د دې نه وړاندې تاسو ته یو ډېر رس دی، که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در راځي. نو دې لپاره به تاسو ته ملګرو د اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل د اپلیکیشن هم خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې د اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دا به تاسو نه یو څو پرمیشن غواړي. ټیک ده، دې ته به دغه پرمیشن چې دي تاسو ټول پرمیشن دې کې الاف کړئ. صحیح ده، دا وشو تاسو سره پرمیشن دی له تاسو څه کړو ورکړل. اوس د دې نه مخکې چې تاسو لږ شان لاړ شئ، ټیک ده، نو تاسو به بیا څه وکړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. صحیح ده، دا وګورئ تاسو دلته کې دا یو پرمیشن تاسو نه غواړي، نو دغه پرمیشن چې دی دا به دې ته تاسو څه ورکړئ، پرمیشن به دې ته تاسو الاف کړئ. اوس که دلته کې تاسو وګورئ چې کوم وایسز ریکارډ کړي وي، تاسو کوم ریکارډینګ شوی وي، هغه به دلته کې پروت وي. ټیک ده، درې اپشن دي دلته کې، یو ټول دي. صحیح ده، اوس دلته کې که تاسو وګورئ بیک اپ او ریسټور ریکارډینګ یو اپشن یې دله هم راکړی دی. اوس که ان کیس څوک تاسو دغه ریکارډینګز چې کوم ریکارډ شوي دي هغه ډیلیټ کړي، نو تاسو بیک اپ کولی هم شئ، مطلب واپس یې موبایل ته راوستلی شي. دې نه علاوه دې کې د کلر آی ډي سیټینګ هم دی، مطلب که تاسو غواړئ تاسو ته څوک کال وکړي او تاسو موبایل تاسو ته د هغه نامه واخلي، نو دغه هم تاسو سیټ کولی شئ. د دې سره سره په دې تاسو پاسورډ هم لګولی شئ، مطلب داسې پاسورډ به دا وي چې تاسو نه علاوه بیا څوک استعمالولی نه شي. اوس که دا تاسو د بل چا په موبایل کې کتل غواړئ، ټیک ده، نو تاسو به څه وکړئ، سمپل دلته کې به راشئ، کوم موبایل کې چې تاسو غواړئ چې د هغه خبرې تاسو واورئ، نو په هغې کې به تاسو خپل کوم جیمیل چې دی تاسو به پکې دغه جیمیل خپل څه کوئ، لاګین کوئ. صحیح ده، کوم چې تاسو استعمالوئ دغه شانتي دغه جیمیل به تاسو په دې کې څه کوئ، لاګین کوئ. نو دا به اتومیټیکلی بیا چې کله هم هغه استعمالوئ، صحیح ده، نو تاسو چې بیا کله جیمیل په بل موبایل کې څه کوئ، خپل جیمیل تاسو ته یاد وي، بل موبایل کې لاګین کوئ، دغه هغه ټول ریکارډینګ په تاسو ته یاد وي. دلته کې اوس تاسو له میک کال یو آپشن راکړی دی. کله چې اوس تاسو چاته هم کال وکړئ نو به ډایرکټلی دلته کې تاسو سره څه شي، ریکارډینګ به سټارټ شي اتومیټیکلی. ټیک ده، دا چې کله تاسو انیبل کوئ، دا وګورئ پرمیشن تاسو نه غواړئ سیبیلیټي، دې ته به دا پرمیشن دي چې آف وي، دا پرمیشن به تاسو ته دي چې نه څه کوئ، آن کوئ. صحیح ده، دا چې تاسو کله هم آن کو، نو د دې نه بعد به اتومیټیکلی دا هر کال چې دی هغه به تاسو له ریکارډ کیږي. صحیح ده، بیک اپ اینډ ریسټور مطلب دا وګورئ دلته کې تاسو لاګین، تاسو ته چې ما کوم ویلو چې تاسو به دې له سمپل یو لاګین ورکوئ. صحیح ده، دلته کې دا لاګین آپشن راغستی دی، خپل د جیمیل سره به د تاسو څه کوئ، لاګین کوئ. کله چې خپل د جیمیل سره تاسو لاګین کوئ، دغه پاسورډ د ځان سره یاد ساتئ. اوس چې د چا غږ تاسو اورېدل غواړئ، دا په موبایل کې بس سمپل دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ او خپل د جیمیل سره به دې کې هغې له لاګین ورکوئ. کله چې هغې له تاسو دغه خپل جیمیل سره لاګین ورکړلو، ټیک ده، دغه جیمیل به ځان سره خپل په موبایل کې تاسو ته به الریډي یاد وي چې دغه لاګین تاسو هغه له ورکړو په موبایل کې. بیا به څه وکړئ، د خپل اپلیکیشن به کوم اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړو د ریکارډینګ والا، دا به د هغه په موبایل کې تاسو بیا هیډن کړئ چې هغه ته یې پته نه لګي، نو اتومیټیکلی دا به بیا تاسو له څه کوي، د هغه مکمل خبرې چې دي هغه ریکارډ به تاسو له راکوي. صحیح ده قدرمنو، نو دا وه نننۍ ویډیو. امید لرم چې خوښه شوې به مې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.